بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فدي آيات كريمة کی الله تعالی صحابه کرامو ته د هغوی د اجتهادي غلطۍ احساس ورکړي چې تاسو نه یو اجتهادي خطا وشوه، سوچ عمران طرف ته لاړ او رای عمران ورکړه. پرون ما تاسو ته ویلو چې یو طرف ته د ابو سفیان صاحب قافله وه، په هغې کې 40 سپایان او مال پکې ښه ډېر سونا او څاروي وغیره، او بل طرف ته د ابو جهل قافله وه، افراد هم ډېر وو، تورې هم ورسره ډېرې وې او جنګ له را روان. نو جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وویل چې تاسو الله تعالی په دې دوو کې د یوې قافلې وعده کوي چې په کومه باندې ورځي فتح وستای. نو صحابه کرامو رای دا ورکړه چې اول به په دې قافله ورشو د ابو سفیان صاحب، نو پیسې به هم لاسته راشي، غنیمت به هم لاسته راشي، نو بیا خو هسې ابو جهل دې راوتي جنګ له راځي، دې له به بیا راوکشي. د ابو جهل سره به بیا جهاد وکړو، خو دومره ده چې زموږ لاس ته به اسلحه راشي او زموږ لاسو ته به سپرلی راشي او د جهاد قابل بشو. نو الله تعالی او د الله تعالی رسول په دې رای باندې خفه شو. د الله تعالی خوښه دا ده چې تاسو دشمن ته وځئ او داسې دشمن ته مخامخ شئ چې هغه تکړه دشمن چې جهاد وکړي چې د حق او د ناحق پکې څه پته ولګي، داسې نه چې هغه 40 سپایان را روان دي او مال ورسره دی، قافله ورسره ډېره د 40 سپایان به زره خوا دېخوا کوي، پیسې به ترې په مخه کوي. نو ټیک ته چې تاسو به مالداره شئ، خو د حق او د باطل واضح فرق به ښکاره نه شي. الله تعالی فرمایي وإذ او هغه وخت یاد کا یعدکم الله چې الله تعالی وعده کړې وه ستاسو سره احدى الطائفتین د یوې د دوو ډلو نه، چې یا به نفیر او یا بعیر، تجارتي قافله او یا فوج، په دې به الله تاسو له فتح درکوي. انها لکم وعده دا ده چې انها دغه یوه طائفه یوه ډله لکم ستاسو دپاره ده چې حمله پې وکړه نو فتح به ستاسو وي. وتودون او تاسو خواهش وکړو ان غیر ذات الشوکتې چې هغه چې بغیر د اصلحې دي تکون لکم ریشي ستاسو دپاره. نو تاسو دا خواهش وکړو چې دا بې اصلحې چې کوم فوج دی یعنې قافله د تجارتي هم په دې باندې ورځو او د دې سره جنګ کو. نو ستاسو سوچ په خپل ځای باندې ټیکو. ویرید الله خو الله تعالی اراده کړې ده ان یحق الحق چې حق ښکاره کړي بکلماته په خپلو وعدو باندې، ویقطع او پرېږدي دابر الکافرین جرړه د کافرانو. نو چې کله ابو جهل او د هغه ملګري په بدر کې وغورځېدل نو 2-3 کاله کې بیا مشرکینو د دویم جنګ نوم نشو اخیستی، او که دغه قافله یې لوټ کړی وی نو د قافلې لوټ کولو سره پسې ابو جهل رارسېده مدینې ته، ډایرکټ پسې دویم جنګ. نو الله تعالی د کافرانو د مشرکینو جرړې په دې جنګ باندې پرې کړي. د الشوکة لفظ شوک په اصل کې اصغي ته وایي. امام زمخشري رحمت الله علیه تفسیر کشاف کې وایي چې هر هغه څیز چې هغې کې تیروالی وي نو هغې ته شوک وایي. او بیا عزت تم شوک وایي، شوکت دا عزت تم ویلی کېږي. د لفظ نه معلومیږي دا قرآني لفظ دی چې د انسان عزت او شان او شوکت دا د اصلحې په زور باندې جوړېدی شي، د امت عزت دا په اصلحه باندې جوړېدی شي. سامان جنگ که د جنگ سامان نه او د امت سره پیسې ډېرې وي نو دی که چا راګیر کو نو بیا به لکه د فرامي چرګانو صرف ذبحه کېږي او پرې کېږي به. نو اصلحه پکار ده د امت سره دا لازمي ده، او د کمو خلکو سره چې اصلحه ده د هغوی مقابله هم پکار ده. دا هم قرآني اصول دي او په هغوی باندې خپل روب د پاسه ساتل پکار دي، دا قرآني اصول دي. لیحق الحق دپاره د دې چې الله تعالی حق ښکاره کړي، ویبطل الباطل او باطل ختم کی، ولو کره المجرمون اگر چې نه خوښي دا خبره مجرمان. نو باطل ختم کی مطلب دا دی چې د باطل زور ختم کی، د باطل ملا ماته کی چې دوباره د جنگ نوم بیا نشي اخیستی. نو د ابو جهل دی ملا ماته شوي په دې انداز و چې هغوی قتل شو، خو د هغوی نه علاوه چې کوم کفار پاتې شو لکه په هغه زمانه کې ابو سفیان صاحب او سهیل ابن عمر وغیره، نو دغه خلک چې کم پاتې شو نو هغوی بیا دوباره د جنگ نوم نشو اخیستی. د ډېر وخته پر هغوی سنبال شو تر دې پورې چې بیا د امن معاهده پکې وشو په حدیبیه کې، او د ډېر وخته پورې بیا دوباره جنگ نه وشوی د احد پورې. نو خلاصه د خبرې دا ده چې الله تعالی
مطلب دا په دې جنگ سره چې د کافرانو ملا ماته شي او مسلمانانو ته واضح فتح راشي، د الله تعالی امداد واضح راشي په ښکاره الفاظو باندې چې تاسو زور او قوت کم دی او دشمن مضبوط دی او بیا هم تاسو جنگ وګټئ، نو دا به د الله امداد ښکاره شي. او کنه تاسو زر یې هغه دوسوئ نو بیا خو خامخه فتح به تاسو له راځي. خو مطلب دا دی چې تاسو کمزوري یې، هغه دورونو چاسې جګړه کړې ونو هغوی سم د پاسېدو ایستلي چې واپس کور ته رالل نو پلارو ته وی چې د لګانو دا تاسو څه کول چې هغوی وهلی او تاسو ته کتل، هغې کې هغې کشر را پاسې د هغه ته یې مولاله مې ورته ځان له هغوی را باندې دوو. نو مقابله یا خو داسې پکار ده چې مولاله مې ځان له هغوی را باندې دوو چې مقابله یو شانتي، او یا داسې پکار ده چې مسلمانان کمزوري، مسلمانان تعداد کې کمی او کافران مضبوطي، او دا جنگ مسلمانان وګټي نو حق په ښکاره شي. او اوس که مسلمانان ښه تکړه دي او په قافله باندې ورلل نو بیا حق نه ښکاره کېږي. د الله مراد خو دا و چې د پیغمبر سره خپل امداد ښکاره کړي. اذ تستغیثون ربکم، هغه وخت چې تاسو فریاد کو خپل رب ته، فاستجاب لکم، نو قبول کو الله تعالی ستاسو دپاره ستاسو سوال، انی ممدکم، چې زه ستاسو امدادګر یم، امداد کوونکی یم، بألف من الملائکة، په زرو فرشتو باندې، مردفین چې دا به پرله پسې راتلونکي. نو بدر ته د الله تعالی د طرف نه فرشتې نازلې شوي وي. ابو جهل چې په کوم وخت کې د اخري سلګو کې او نبی علیه السلام عبدالله ابن مسعود ته وی چې لاړ شه سر ته پرېږده، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې راغی او دته مخامخ ودرېده، نو ابو جهل ته وی ګزارونه مې خوړل او سره ته ښکارېدل نه، څوک ونه ما ګزار خوړه. نو دا د کوم طرف نو عبدالله ابن مسعود چې وی چې دا د الله امدادو چې موږ سره وعده کړې وي چې فرشتې به راځي به بس تاسو امداد کوي. نو فرشتې راغلي وي او باقاعدې ګزارونه دا چلولي. خو دې کې یو ټکی یاد ساتئ چې کله په جنگ کې فرشتې راځي دا په انساني شکل او په انساني قوت راځي، انساني طاقت پر سره یې. ګینې داسې که جبرائیل علیه السلام راغی نو خو ځان له د ځمکې دپاره کافي دی، خو په دغه جنگ کې چې راغلی نو د یو عام سپایي عمره طاقت بیا هم د انسان نه طاقت سیوی، خو په انساني طاقت او په انساني شکل باندې راغلی. نور جنگ هم کړی دی، کافران یې واریم دي، سی قتل کړیم دي، دا ټولې خبرې ثابت تر اوسه را روان نه دي. خو دومره ده چې په انساني قوت باندې را نازلې شوي، انساني زور ورسره. وما جعله الله، په دې آیت کریمه کې حکمت د الله تعالی د امداد بیانېږي، د فرشتو د راتګ او د کافرانو په زړونو باندې رو بچولو. وما جعله، او نو ګرځولی الله تعالی د امداد، الا بشرا، مگر زیره، ولتطمئن به قلوبکم، او د پاره د دې چې ستاسو زړونه مطمئن شي په دې امداد باندې. ولتطمئن، چې مطمئن شي، به په دې امداد، قلوبکم، زړونه ستاسو، زړونه داسې مطمئن شو چې ایمان مضبوط شو، چې کوم وعده الله تعالی کړې و هغه یې پوره کړه. نو صحابه کرام زړور شو، په بدر کې تجربه وشوه، بیا په احد کې په خپله باندې را روانو په خوشحالۍ باندې، د الله تعالی امداد په خپلو سترګو باندې ولید، نو ایمان یې مضبوط شو. او دویمه دا ده چې کله جنگ ته مخامخ شو نو کافرانو ته مسلمانان په تعداد کې کم ښکارېدل، خو د مسلمانانو ته الله تعالی یو داسې صورت جوړ کړو چې کافرانو ته په امداد په تعداد کې کم ښکارېدل، نو هغوی ته کم ښکارېدل، نو د دې زړه مطمئن شو چې زموږ جنگ اسان دی، مقابله ده برابر ده، او ګورو اوسه. نو په داسې یو انداز باندې الله تعالی یو بل ته مخامخ کړل. نو د پاره د دې چې ستاسو زړونه مطمئن شي، ستاسو په صفونو کې فرشتې ودرېدي او تاسو ته خپل تعداد هم بیا د کافرانو برابر ښکارېده. نو دا د الله تعالی د طرف نه تاسو سره امدادو، او یو خاص امداد راغلی را روان آیت کې بیان دی چې صحابه کرامو باندې خوب راغی، د میدان جنگ کې ولاړو، د هغې باوجود سترګې پټې شوې، داسې معمولي شانتې پرکالی په صحابو باندې راغی. نو دا غټ اطمینان چې مرګ مخې ته دی او د هغې باوجود هم پکې تاسو ویلي کې او خوب دله درځي، نو دا د الله تعالی د طرف نه غټ امداد او غټ تعاون دی. لتطمئن به قلوبکم، د پاره د دې چې زړونه مطمئن شي په دې امداد سره ستاسو. وما النصر الا من عند الله، او امداد نه دی شوی مګر د الله د طرف نه. دا ونه وایي چې موږ سره عمر او یا موږ سره امیر حمزه او یا موږ سره ابوبکر او عثمان او دا تکړه تکړه صحابه کرامو، دا قصې به نه کوئ. وما النصر الا من عند الله، امداد نو مګر د الله تعالی د طرف نه. نو کله چې د مسلمانانو بروسه په الله تعالی باندې، نه الله تعالی به امداد هم را لیږي او دوی به غالب هم وي.
او چې کله باور د الله تعالی نه پرې شو وعلى ربهم يتوکلون ول صفات د مسلمانانو نه ختم شو دا غي نه پس بیا د الله امداد ناراضي نو دا روستر روان دي په حنین کې صحابه کرام ولک په ځان فخر کړه چې نن غومنګا ډیر یو لنغلب اليوم من قلتنا د نن روز بمونګه د خپل تعداد د کموالي د وجې نه شکست نه خورو نو چې څنګه میدان ته لاړل نو هغوی ته داسې غرونو کې پټ شوي واقعه روانه ده او غشي پرې وورول صحابه کرامو په شا منډې کړې نبی علیه السلام او حضرت عباس او یو صحابه کرام ابو بکر صدیق دا په میدان باندې او دا باقی چې کوم صحابون شاته منډه کړه نو تاسو به باور په ځان باندې نه ساتئ بلکې د الله تعالی په ذات باندې به باور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی او ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا چې کله سړی مسلمانی بغیر د توري نم په میدان کې د جنگ کولې شي او چې کله د الله تعالی نه امداد پری شي او هغه شیطانی قوتونو باندې باور شي نو بیا به د یورپ مشینانو ته ګوري او دلته به تخپیړ شي هغه د الله تعالی باور چې ختم شونه د الله تعالی امداد به بیا ناراضي مسلمانانو په جهاد باندې جرأت نشي کولی ان الله عزیز حکیم بشک الله تعالی زبردست او حکمت والا دی نو الله تعالی تاسو دی نه روان کړي چې وجنیم هغه حکمت والا دی اگر چې ظاهری تور خدا سے جوړ شو چې حکم یې وکړو قافلې پسې لاړ شي او خبر لیک شو یک دمي وی چې اوس بدر ته ځي نو جوړه د شوا چې منافقانو دا ویلي مو چې دوکه را سو وکړه روانه کړي یو طرف ته او بیا له روح بدل کو بل طرف ته روان کړي په پیسو بسیو او الته به بوتلو مرګله نو الله تعالی حکیم دی مرګ نه بوتلی فتح له بوتلی او زورور ذات ته اگر چې مخامخ زر کافران دی تاسو درې سو دیر لسی پینځل لسی خو بیان چې الله تعالی د توی چې میدان ته زین او غزور ور د امداد به سره کوي داغه دا وسکیږي چې درې سو دیر لس په زرو باندې غالب کی و اذ یعدکم الله او هغه وخت چې وعده وکړه تاسو سره الله تعالی احد الطائفتین د یوی د دوه ډلو انها لکم جدا بويس تاسو د پاره مغلوب وتودون او تاسو خواهش کو ارمانم کو ان غیر ذات الشوکته چې هغه بغیر د وسلینا تكون لكم شدي تاسو د پاره هغه قافله چې د غوي سره اسلحه نشته او هغه قافله چې د غوي سره تعداد کم ده نو تاسو ارمان کو چې د غدي زمونږ د پاره شي غلطیم کړي دا ويريد الله اراده لري الله تعالی ان يحق الحق چې ثابت کی حق غالب کی حق بکلماته په خپل وعدو سره په قران کریم کې وعده نازل کړي دي د خپل امداد نو امداد چې ښکارا کی ويقطع او د پاره د دې چې پری کې الله تعالی دابر الکافرین جرړي د کافرانو ليحق الحق د پاره د دې چې حق ثابت کی ويبطل الباطل او باطل ختم کی ولو كره المجرمون اگر چې مجرمان نه خوخه غني استستغيثون هغه وخت چې تاسو فریاد کو ربکم خپل رب ته فاستجاب لكم نقبل کو سوال دستاسو استاسو د پاره انی ممدکم چې زبا امداد کوونکې يم استاسو بألف من الملائکه فزرو د فرشتو باندې مردفین چې دا پر لپسیرات لونکي وما جعله الله او نو ګرځولې الله تعالی دا امداد الا بشرا مگر زیره استاسو د پاره ولتطمئن او د پاره د دې چې مطمئن شي خوشاله شي به په امداد باندې قلوبکم زړونه استاسو ومن نصر نو امداد الا من عند الله مگر د الله تعالی د طرفنا ان الله بشک الله تعالی عزیز زورور دی حکیم حکمت والا دی صدق الله